غواړئ چې نوي ملګري ولرئ، ستونزې مو حل شي، ټولنیزو فعالیتونو کې ښه ګډون وکړئ، فعال اوسئ، نو راځئ ما سره دا ویډیو تعقیب کړئ تر پایه پورې. خو مخکې له دې چې خپله بحث ته ور وګرځم، تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ څو تیرې او نوې ویډیوګانې په اسانه پیدا کړای شئ او ویې ګورئ. د نوو ملګرو پیدا کېدلو برخه کې څو شیان ډېر زیات مهم دي. لومړی دا چې تاسو له دې ویره مه لرئ چې نوي ملګري به پیدا کړئ او له هغوی به له ستونزې سره مخامخ شئ، له هغوی له امله به له جنجال سره مخامخ شئ. په ذهن کې مو دا ستونزه یا په ذهن کې مو دا تشویش، په ذهن کې مو دا خبره له منځه ویسئ چې له نوو ملګرو پیدا کولو ډارېږئ، له نوو ملګرو له شتون ډارېږئ. نوي ملګري تاسو ته هیڅ تاوان نشي رسولی، بلکې ډېره ګټه درته رسوي، خبرې در سره کوي، بحث در سره کوي، ستاسې مشکلات در حلوي، ستاسې روحیات در قوي کوي. همدغسې تاسې هم د نوو ملګرو لپاره مهم یو څوک ګرځېدلی شئ، د هغوی جنجالونه ورحلوئ، د هغوی ستونزې ورحلوئ، هغوی سره مرستندوی تمامېدلی شئ. معمولا په ټولنه کې کوم واټنونه چې تاسې لرئ هغه له منځه ویسئ. هیڅ کله هم له ټولنیزو فعالیتونو، هیڅ کله هم له داوطلبانه کارونو، هیڅ کله هم له اجتماعي کارونو مه ویرېږئ. په ښه جرات باندې برخه پکې واخلئ، مرسته وکړئ، لاس ورکړئ، که د فزیکي کار کولو مسله ور وړاندې شئ اقدام وکړئ، که د فکر خبره و فکر وکړئ، که د خبره مسله و خبره وکړئ، خو فعال اوسئ. په همدې سره به تاسې نوي ملګري خوښ کړي او نور خلک به فکر وکړي چې تاسې فعال یئ، هغوی تاسې ته راځي، تاسو نورو ته ورشئ. دغه راز د ځینو پروګرامونو کې په ګډون کې پوره توګه فعال اوسئ. کله هم چې کله کوم پروګرامونه جوړیږي په هغې کې په جرأتمندانه ډول ګډون وکړئ، بحث وکړئ، خبرې وکړئ، ځان وښیئ چې تاسې هم د انسان په توګه یو مهم یو څوک یاستئ. په همدې سره به نوي ملګري پیدا کړئ، په همدې سره به درانه ملګري پیدا کړئ څو تاسو پرې راتلونکي کې افتخار وکړئ او په راتلونکي کې ستاسو جنجالونه کېدای شي چې هغوی هم در حل کړي. دغه راز ګډ پروګرامونه جوړ کړئ. له دې مه ویرېږئ چې ګواکې ستاسې به ډېر مصرف وسي، د نورو به کم وسي، د نورو به ډېر وسي، ستاسو به کم وسي. یا هم که چېرته په ګډو پروګرامونو کې ګډون وکړئ، هغوی به تاسې ته ستونزې جوړې کړي، هغوی به ستاسې په وړاندې ودرېږي. نه، دا تشویشونه هېڅ کله مه کوئ. په ښه نیت، په ښه پوره جرأت باندې راوړاندې شئ، پروګرامونه طرح کړئ، خبرې وکړئ، جنجالونه جوړ کړئ، جنجالونه حل کړئ له ملګرو سره. دا ټول په دې ډول کولی شئ چې تاسو ملګري ولرئ، تاسو تر شا یو څوک ولرئ، تاسو تر شا داسې یو څوک ولرئ که کله هم کوم فعالیت کوئ، خبره کوئ، پوهېږئ چې تاسې تر شا ملګري مې دي او ملګري مو په راتلونکي کې دفاع کوي. له همدې امله یو بل ته لاسونه ورکړئ، یو بل سره مخ ته لاړ شئ، یو بل سره پرمختګ وکړئ، یو بل په ښو کارونو کې تشویق کړئ او له بدو کارونو منع کړئ. دغه راز د داوطلبانه کارونو خبره مې وکړه. تاسو ښه په پوره اخلاص باندې په داوطلبانه کارونو کې ونډه واخلئ. که فزیکي قوت مو استفاده کېده، که پیسې مو کارول کېدې، که شتون مو مهمه وو، که وخت مو مهمه وو، دا ټول وکاروئ، خو په داوطلبانه کارونو کې ګډون وکړئ. په نن سبا وختونو کې انټرنیټ تر ټولو هم مهمه وسیله ده. مهم افکار له خلکو سره شریک کړئ، ښې خبرې له خلکو سره شریک کړئ، په علومو بحثونه وکړئ، د ټولنې پرمختګ وغواړئ او دا نظریات او دا خبرې له نورو سره په خپلو رسنیو شریک کړئ. نور خلک فکر به وکړي چې تاسو یو مثبت څوک یاست او هغوی هم له همدې امله تاسو سره فرینډ کېږي، ستاسو سره ملګري کېږي او په یوه قوي نیټورک کې یو ځای کېږئ. دغه راز په ځینو مهمو کارونو کې خلکو ته ښې مشورې ورکړئ. مشورې که چېرته له تاسو د خلکو د خپل ځانونو پرمختګ په اړه مشوره غواړي، تاسو مشوره ورکولی شئ. په ځینو هېوادنیو مسایلو کې، ملي مسایلو کې او پراخو مسایلو کې تاسو مشوره ورکولی شئ. له دې مه شرمېږئ. کله کله چې تاسو سره یو څوک پوښتنه نه کوي، تاسو فکر کوئ ولې زه مشوره ورکړم. نه، ستاسو مسؤلیت دی، ستاسو انساني ارزښتونه همدا دي ایجابوي چې تاسو د ښو پرمختګونو ستاینه وکړئ او د بدو پرمختګونو په وړاندې ودرېږئ او هغوی مخنیوی وکړای شئ. دغه راز پخوانۍ تجربې له منځه یوسئ. که کله هم کېدای شي په تېر ژوند کې ځینو ملګرو ځورولي یاستئ یا ځینو هغو ملګرو چې ناوپېژنده مو وي، هغوی تاسو ته ستونزې اړولي وي، هغه ذهنیت او هغه تجربې له منځه یوسئ، ځکه تاسې له همدې امله بیا ځورېږئ، خفه کېږئ او دا تاسو ته دا ویره در اچوي چې تاسو نوي ملګري مه انتخابوئ. دا ویره په قطعي ډول باندې ووژنئ او پرمختګ پکې وکړئ، ځکه دا تجربه تاسو ته ښه والی نشي درکولی، پرمختګ نشي درکولی، بلکې تاسو له کاره غورځوي، تاسو له نوې دنیا غورځوي، تاسو له نورو ستونزو سره هم مواجه کولی شئ.
دغه راز د نو ملګرو په پیدا کول برخه کې تر ټولو مهم پوینټ دا دی چې تاسو هغوی وپېژنئ، د هغوی احساسات درک کړئ، هغوی د کوم ځای دي، هغوی د کوم ارزښت لرونکي دي، هغوی د کوم تعلیم درلودونکي دي، هغوی څنګه روحیات لري، هغوی څنګه ذهنیت لري، څومره با اخلاصه دي، څومره نیت لري. تاسو په دې برخه کې جدي اوسئ او هغوی ته پام وکړئ، خپل ځینې خبرې ورسره وکړئ، خپل اصول ورته تشریح کړئ، تر څو ستاسو ملګرتیا پخه سي، ستاسو ملګرتیا جوړه سي او په راتلونکي کې د ښو کارونو په برخه کې یو بل سره لاس ورکړئ او یو بل سپورټ کړئ سئ. تر بیا ښې چارې.